آزادګل خان دی المدینه مارکیټ صدر یم. مونږ دلته تقریبا په تنظیم کې مونږ سره ډېر تنان دي. دا ما سره ناست دی ایاز خان بډه بیرې، دا مونږ سره سینیر نایب صدر دی. ګل احمد جان باجوړی دی مونږ سره جنرال سیکرټري دی. مراد خان دی مونږ سره نایب صدر دی. او نور مواد تنان دي. شعیب خان دی، سلیم خان دی، نور خان دی. د موبایلو کاروبار کېږي الحمدلله، صفا کاروبار کوو. مونږ سره الحمدلله خپل رجسټر دي چې کوم څه مونږ والو ځان سره رجسټر کوو. غیر ملکي او د ماشومانو نه بالکل شکونه دلته بند دي. مونږ هر بازار په خپل بازار کې هر دکاندار له یو نوټس ورکړی دی چې د غیر ملکي نه به بالکل سیټ نه دي، د ماشوم نه به بالکل سیټ نه دي. چا سره چې آی ډي کارډ نه وي، پاکستاني آی ډي کارډ، نو هغه نه به بالکل مونږ سیټ نه دي. او باقي الحمدلله زموږ صفا کاروبار دی، زموږ مارکیټ بالکل صفا دی او مونږ هېڅ قسمه غلط کار نه کوو. بالکل د ګورنمنټ د رولز خیال ساتو. پولیس والا هم راځي چکر راوړي، زمونږ چې کوم رجسټریشن دی هغه چې کوي، زمونږ رجسټر چې کوي مونږ باقاعده هغوی ته خپل ریکارډ ښایو، په ریکارډ باندې سیټل وو. او چې کوم سړي سره ریکارډ نه وي نو هغوی نه بالکل موبایل نه اخلي. راځي زمونږ خو الحمدلله دلته 4 کاله شو چې کاروبار کوو او د صدارت هم تقریبا 4 کاله شو چې دې بازار صدر یم. او تر اوسه پورې په مونږ پورې نه څه FIR راغلی دی، نه زمونږ د دې مارکیټ څه خبره داسې بره افسرین بالان ته تللي ده چې دلته غلط کار کېږي. یاره جي مونږ ډېر هم داسې کړي دي چې پولیس ډپارټمنټ دی الحمدلله زمونږ مثالي پولیس دی. کله چې داسې سړی مونږ ګیر کړو نو مونږ خپله اسنغره تاڼه ده جي هغوی ته مونږ کلیم کوو، هغوی راځي کال کوو ورته او هغوی خپل موبایل راولیږي یا خپل چې کوم د دې چې کوم ډیوټي والا خلکان وي هغه راولیږي، مونږ هغوی ته په حواله کوو، بیا د هغوی خپل کارونه پته نه دي. بالکل مونږ سره په دې بازار کې تقریبا 180-200 دوکانونه دي. په دې کې د کباړو دوکانونه هم شته، د کمبلو دوکانونه هم شته، د موبایلو دوکانونه هم شته. جی مونږ تقریبا د ورځې دلته یو موبایل هم والو، دوم والو، پنځم والو، یوم خرڅ کړو، دریم خرڅ کړو، پنځم خرڅ کړو. دا خو بازار سره تړلې خبره چې څونه رش زیات په بازار کې دونه ګاګ هم زیات دي، چې څونه ګاګ نه وي دونه زمونږ موبایل هم نه خرڅېږي. او موبایل یې لو خرڅو بس صفا کار دی الحمدلله. الله پکې حلال رزق راکوي، راله زمونږ په صبر شکر.